الکه جهانګیره دا څه لوبه ده؟ دا سړی مونږ ته ولاړ دي که چې د امجد پلار د قرض ختمولو دپاره د کور کالۍ خرڅوي. جهانګیره زمانې په زوره زما پیسې یوړې. زویه ما خو تا ته ویلي وو چې دا ملګري دې ما ته ټیک نه ښکاري. موږ در سره خپله رشته په دې ځای ختموو، لاړو درنه. بیا هغه غونډه خپلې دیره کې ولاړې او هغه سره هماغه کسي چا چې سلطان نه ځمکه اخیستې وي. دیخوا سلطان په پټه د دې غونډه دیرې ته راشي ولې چې دې ته خپله بدله اخیستل غواړي. هلته په ټاور یو ګارډ ولاړي نو سلطان هغه ووخي او مړی کي. بیا دې لاندې هغه کس وویني چا باندې چې د ځمکه خرڅه کړې وي، بس دې ورته غوږ کیږدي. ښه نو ته به د هغه سلطانه لږ نه ځمکه کله راړې؟ شا به که نه د هغې خو ډېرې ورځې وشوې. صیبه زه خو ورپسې کور ته څو پیرې لاړم خو په لاس نه راځي. سهار له به ورپسې ځم نو پته به یې لګي. اوسه پورې خو یې کاغذات تیارول. یاره یو کار درته سړی حواله کي هغه هم په صحیح طریقې نشي کولی. دا څومره ټایم وشو تا اوسه پورې ځمکه ترلاسه نه کړه. صیبه زه خو یې روزانه کور ته چکر وهم خو هغه کور کې نه یي. سهار له به ورسره خامخا ملاقات کوم او ځمکه به ترې راړم، تاسو بېغمه شئ. ښه ټیک د ته تې ځمکه ځان ته راواړوه نو بیا به یې ما ته راواړې. بره سلطان دا ټولې خبرې واوري او دې ډېر حیرانه شي. دا خو هم هغه کس دی چا چې زما نه ځمکه اخیستې وه او دا خو د دې غونډه سړی دی لکه ده ما سره دوکه وکړه. دیخوا د قادرجان د لور رشته ختمه شوي نو هغه کمره کې ناستی او جاړي ولې چې د دې زندگی خرابه شي. یا سړیه هغه لور خو دې په جړا ځان مړ کو، ورشه هغه رضا که کنه. زه څنګه رضا کم ښځې؟ زه خو د هغې مخې لم نشم ورتلی. هغه به م وایي چې دا څنګه پلار دی چې په خپلو لاسو یې د لور زندګي تباه کړه. دې کې ستا هېڅ ګناه نشته قادرجانه، تا چې څه کول نو خیله دې کول. ښځې زه باقي خودکشۍ ته جوړ شوی یم، زما خو د دې ژوند نه زړه موړ شوی. زه خو د هر څه نه خلاص شوم. قادرجانه داسې خبرې مه کوه چې نصیب کې وینو خدای په بیار سره کی. دی دا خبرې کوي چې دې کې ورته ور وډبېږي. قادرجان چې بار روزي نو هغه جوارګر ورپسې راغلی وي د چا چې په زوی پیسې وي. هر وره څوک یې اوسله راغلی. زما په خیال زوی درته زما باره کې څه ویلې نه دي. زما ستا په زوی باندې د جوارۍ 15 لکه روپۍ دي او زه خپلو پیسو پسې راغلم. یاره چې ستا په هغه پیسې دي نو زه څه وکم؟ ما سره خو چې څه وو هغه ټول مې د هغه دپاره خرڅ کړل. ما سره خو نور سم نشته. دا زما ټینشن نه دی کاکا، زما په هغه باندې پیسې دي او ماله دې راکي کني زه به دا پیسې په خپله وصول کم، زه به ورپسې بیا راځم. دا کسان قادرجان له دمکي ورکي او بیا ته لاړ شي. قادرجان چې کور ته راشي نو ډېر زیات غوسه نو دې ښځې ته وایي څه شو هغه زوی دی؟ زه خو د نه د دین کړم او نه د سادین کړم. امجد خو کور کې نشته قادرجانه، او ولې دا څوک اوسې وې؟ د هغه جوارګرو د چا چې ستا په زوی باندې 15 لکه روپۍ دي هغې خپلو پیسو پسې راغلي وو. ځان سره ټوپک مار هم راوستی وو. زه نور دا ذلیله انسان کور کې نه پرېږدم. که دې کور ته راغې نو پرې نه دی کنې ښه به درله نه وي. پرېږده چې مړی کي. قادرجان مخیره کې ډېر تنګ شي او د زوی نه بېزاره شي. دیخوا سلطان جهانگیر سره ملو شي او هغه ته وایي
یا لکه جانګیرا دا تا ما پسې څوک راوستیو مونږ چې کم کس لزمکه ورکړې وه نو هغه خو د هغه غونډه سړی وختو. څه مطلب سلطانه دا درته چا ووې چې هغه د غونډه سړی دی؟ ما ته چا ویلې نه دي جانګیرا، ما په دې خپلو سترګو ولیدل. زه په پټه د هغه دیرې ته ورغلیو او ما د هغې خبرې واورېدې. دا څه وی سلطانه، د دې خبرې نه خو زه نه وم خبر. دا ښه ده چې په وخت دې راته ووې، ګورې ځمکه ورپسې وانړې. نه مړه زما څه کار دی چې زه ورته ځمکه اړوم، خو زه تا ته حیرانه یم چې ته څنګه دوکه شوې او ما پسې دې د هغه غونډه سړی راوستو. یاره والله سلطانه زه پې نیم پوه شوې، دا سړی خو به ما پسې راتلو وی ما له ځمکه وګوره، نو په دې وجه ما تا پسې راوستو. خو زه ته فکر مه کوه چې راشي وی ځمکه درله نشته. خدای شته کو رانه ځمکه وویني، زمانې هغه پیسې واغستې کمې چې ما له راکړې وې، اوس یې رانه ځمکه ونه لیده. زه ځم چې مور ته دا خبره وکم، ولې چې هغه هم ډېره پریشانه ده. چې سلطان لاړ شي نو جهانګیر ځان سره وایي زه د خیره دا خو ټول کار خراب شو، دی خو ورله اوس ځمکه نه ورکوي. ځم چې صاحب ته خبره وکم. جهانګیر چې د سلطان خبرې واوري نو دی لاړ شي هغه غونډه پسې دیرې ته. دی خو امجد پلار د کوره وشړي نو دی زر راشي هغه خپل لوپر ملګري پسې او هغه ته ور وخي. خیر شه امجده دلته څه کې؟ هلکه یار زه خو پلار د کوره وشړلم، ما پسې کور ته کسان راغلي وو او زما پلار له دمکي ورکړې وه، بس هغه زه د کوره وشړلم. اوس ما له سغم وکه یار، زه به چېرته ځم؟ زه درله سغم وکم، ما سره خو بله ټکانه نشته او کور ته خو دې زه نشم دننه کولی. ته داسې کار وکړه چې جومات ته لاړ شه، بس هلته به شپه وکړې او چې پلار دې سم شي بیا به ځې. نه کنه یار، پلار مې جومات ته م راځي، خو زه جومات کې ولیدم نو هلته به یې راګیر کړی یم. ته څه چل وکړه کنه مړه. هلکه ما سره یو کس شته، زه به هغه ته ووایم هغه به درله غم وکړي، ته راځه ما پسې بس. دا هلک ولګي او امجد ځان سره په مخه کي. بیا جهانګیر هغه غونډه پسې دیرې ته راغلی وي او هلته د غونډه هغه زوی هم ناست دي. نو جهانګیر ورته وایي صاحبه تاسو خو شوې کار خراب کو، ستاسو نه سړی خبر شو او هغه ما پسې راغی او ما ته یې هر څه ووایي. خو دا سوی یار، نو اوس به څه کوو؟ د ده نه به دا ځمکه څنګه راړو؟ ځمکه به اوس د هغه نه په زور اخلې، ځکه چې هغې خو درته اوس راړی نه. تاسو به لاړ شئ او په ځمکه به قبضه وکړئ. نو په ځمکه داسې څنګه قبضه وکړو؟ داسې خو به ټول کلي ما پسې راپاسي. ما لړومبې څه جواز پکار دی. جواز شته که نه؟ مونږ د سلطان نه لیکل کړي وو او هغه لیکل ما سره پراته دي. زه درله هغه راوړم او بس هغه به ستا جواز وي. بیا ورشه او په ځمکه قبضه وکړه، زه ځم چې هغه لیکل راوړم. جهانګیر چې کله د هغه ځای نه ځي نو دغه ټایم هغه هلک امجد هلته راولي. دی هلک اصل کې امجد ته هم دا غونډه یادو چې هغه به درله پناه درکړي. بیا دی هغه غونډه ته ولاړي نو د هلک ورته وایي صاحبه دا د قادرجان زوی دی، دی پلار د کور وشړو او اوس دله د اوسېدو بندوبست کول دي. بېغمه شه مړه ته ولې غم کې؟ دا خو زمونږ رور دی، د ده نه زمونږ سر هم قربان دی. دله به زه کوارټر ورکم، هلته دې اوسېږي او خوري سکي دی. او که نه صاحبه دا به غټ کار وکړي، دا د گیم ډېر غټ پلیر هم دی، خو نن سبا یې قسمت بند دی نو په دې وجه یې ګیمونه بېللي دي، نو لږه شان قرضه پې ختې ده. ښه دا سوې یار، مړه هغه قرضه به م ورله زه ختمه کم. دې دې ښه بېغمه ډډه ووښې عیش دې کوي. ورشه هلکه دې بوځه کوارټر ته او د دې د روټۍ غمه م وکړه. دا چمچه ولګي او د هلک او امجد ځان سره بوځي. دا غونډم د دې زوی ټولې خبرې واوري نو دی ورته وایي څنګه چل دې زویه، ته خو په دې هلک څه ډېر مهربانه نه یې، داسې څه دي په دې هلک کې؟ بابا دا خو د سرو مرغۍ ده او اوس هیله په لاس راغله، په ده باندې زما ډېر غټ کار دی چې کله هغه وشي بیا به درته پته ولګي.
بیا د قادر جان په کور کې ټول پریشان وي نو دا ښځه ورته وایي یا سړي هغه زوی به د کم ځای ورشه او کور ته یې راوله. ما ته پته نشته ښځې، ما کلي کې ځای په ځای وکتو خو نشته او پرېږده چې روک شي، ایله به مې ته د مازغه په ارامي. داسې مه کوه قادر جانه، دا خو ستا اولاد دی، هسې نه ځان سره څه وکړي او ځان مړ کړي. زما خو دغه یو زوی دی. او کنه بابا تا ولې هغه د کوره شړو؟ ورشه کور ته یې راوله، هسې نه څوک ورته څه نقصان ورسوي. ټیک ده یاره، زه به بیا وګورم، کو پیدا شو نو کور ته به یې راولم. دی خوا سلطان کور کې مور سره ناستی نو مور ته ټوله خبره وکړي. زویه زما خو اول ستا په دې ملګري شک و، اوس مې پوخ یقین شو چې دا هر څه در سره هم دې کوي. نه مور هغه خو په خپله دې خبرې نه نه خبر، دا خو ما خبر کو او هم هغه ماته وی وایي ځمکه ورته وانړې. زویه ته نه پوهېږې په دې خبرو، هم په دې خبرو ستا پلار هم سر خوړلی و. ته زما ومنه او ته پسې لږ ټونډو لګوه، ته ګوره د دې هر څه نه شاته به هم ته ته لاسي. ټیک د مورې چې ته وې نو زه به ده پسې مو لګم، پته به یې ولګي. ګرانو کتونکو اوس به سلطان څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ، ډېره مننه.